وای هر څومره زر چې کېږي تا باید سوریې ته بوزم خو زه یوازې یو نه وای ژوند ځان ته غواړم یوه کورنۍ ولرم نه فراته ووایه چې موږ نه درځو ښه نو ولې ځنډ کوې ستا ټولې خبرې دروغ دي پلاره کاش چې دومره اسانه وای علي زویه خپلې ټولې پیسې مې او ټوله شتمني مې د فرح پلار ته ورکړه موږ غوښتل کاروبار مو لوی کو خو ته یوازې د پیسو په فکر کې یې په دې توګه کورنۍ جوړوې ټول کارونه دي ټولې خبرې دي زما د غولولو لپاره وې زه خپله شتمني نه غواړم زه اوس یوازې تاسې غواړم ډېر نږدې وخت کې به هغه پیسې بیرته لاسته راوړم هغه وخت به ټول فرانسې ته لاړ شو باور وکړئ او خوشحاله ژوند به ولرو زما دا ټولې خبرې رښتیا دي زویه زه یوازې خپل زوی او خپله ښځه غواړم بې ځایه ځان مستړی کوه نو موږ ته دوکه نشي راکولی وګوره خوراکۍ مې جوړه کړه ډېره ښکلې ده ته خو زما ورورې که نه هو په یاد مې شول مونږ دواړو یو ځای لمونځ کوه خدای له تا نه ډېر شکر کوم آخر دې په یاد شول هو مونږ یو ځای لمونځ کوه دعا مو کوله ما هم د زینب په شان غاړه کوي جوړوله دننه چې لاړم ورخطا شوم هره شیبه مې دروازې ته کتل چې څوک را نشي هغه اسناد مې پیدا نه کړل نه پوهېږم هغه یې چېرته پټ کړي دي ما هم ډېره هڅه وکړه چې هغه ډاکټر بوخت وساتم په آخر کې را باندې پوه شو خو زه ډاکټر زنګ وهلی کېدای شي پوه شوی وي بله ډاکټر صاحب د دې کار سزا هرومرو درکوم ټولو ته وایم چې رښتیا څه دي ووایي ډاکټر صاحب هر څنګه چې تاسې غواړئ روغ انسان ته مو د فلج راپور ورکړی اسناد له موږ سره دي خو موږ هم لاس تر زنې نه کینو او وګوره د دې ثبوت له لارې ستا طبي ژوند پای ته رسوم بیا به هېڅکله هم چېرته ډاکټري ونه شي کړی دا کار لږ وخت نیسي او وګوره لورې مخکې له دې چې دا لوبه نوره هم دوام وکړي باید زر له سلیم سره واده وکړي که هغه خبر شي بیا به هېڅکله هم تا ونه بخي دا کار څنګه وکړم مورې څو ورځې مخکې مو کوژده وکړه ته اوس دا کار ماته پرېږده ژوندی اوسې عثمانه دا اصلې لپاره دی خپل دوکان خرڅ کړه تا نه چې هر څومره مننه وکړو کمه ده هیڅ خبره نه ده اصلم زما لور ده د هغې روغتیا له هر څه نه مهمه ده پیسې خو هر وخت پیدا کیږي خدای دې وکړي چې اصله په خیر ښه شي زموږ د اولادونو خوشحالي ډېره مهمه ده هر څه د هغوی لپاره کوو حاله زر کوه 2 ساعته کېږي چې قاب ته دې ګوري خواړه دې وخوره مورې نه یې خوره موړ شوم ته خو تل زما خوراک ته پام کوې ډېره مننه
خدای دې د ټولو مسلمانانو پر رزق کې برکت واچوي. آمین. ښه سلیمه، اوس یې وخت را رسېدلی. له میرال سره مې هم خبرې وکړې. غواړم چې خوښي مو لا زیاته شي. مونږ باید د نکاح نیټه وټاکو زویه. البته و به ټاکو. یعنی نشته زویه، دا کار باید زر وکړو. بیا خو به زما لور نه خفه کوي. شکر دی، آخر به همدا واده وشي انشاءالله. همدا چې هوا ګرمه شوه واده به وکړو. سمه ده سلیمه. صحرا مېرمنې ته ښایي دا اندېښنې خبره نه ده. د داسې شیانو ماتېدل د خیر نښه وي. ښه کار وشو. په هر حال ډېر ښه وخت کې به واده وشي. همدا د واده کولو لپاره ښه وخت دی. اصلي هم غوښتل چې واده یې هم داسې وخت کې وشي. ډېر ښه فکر د کړی میرال. واده ورېدل صحرا سلیمه وسله په پسرلي کې واده کوي. ما مې ورېدل شکران تروري. مبارک دې وي. زه ډېره خوشحاله شوم. مننه صحرا. تا ته به یو ګیلاس خوندوره قهوه جوړه کړم. احمده، نه غواړم تا خفه کم، خو وګوره هر څه ډېر ښه روان دي، خو ډېر شیان د لیفت وروسته نه دي پیاد شوي. مخکې دی چې د هغې پیاد شي موږ باید ورته ووایو. ما هم یو ځل داسې فکر وکړ، خو زه ډارېږم چې یو ځل بیا الیف له لاسه ورنکم. خو که ورته ونه وایو پایله به یې لا خرابه شي. هغه باید په ټولو خبرو پوه شي. که ورته ووایو هغه به هم چمتو شي چې هر څه پیاد کړي. سمه ده، خو هر څه نه وایو. یعنې فکر کوم که ورو ورو ورته ووایو نو ډېره به ښه وي. نه، هم د اوسې ورته ووایه. ان مخکې دی چې پوښتنه وکړي باید ورته ووایو. لا هم دا اوس نه یې درته وایم. څوک ماته ونه وایي چې په واده کې درې شي واغونده. په خپل زړه مې جامې اغوندم. بده خو نه ده. یوه ورځ به دې په منظمو جامو کې ووینو. زما د جاکټ په جیب کې درمل دي، هغه راته راوړه. معده مې بیا ډېر درد کوي زویه. عثمانه ته هیڅ ځان ته پام نه کوې. څه وکړي شکران مېرمنې، د میرال کمالو ډېر خوندور خواړه یې چمتو کړي وو. اوس یې هم سترګې سلیم ته دي لوري. هغه واده کوي خو تر اوسه یې هم نه دی هیر کړی. د واده خبره یې چې واورېده پتنوس یې له لاسه وغورځېده. که شرم نه وای تا ته یې مبارکي هم نه درکوله. ودې لیدله؟ ته په هېڅ هم نه پوهېږې مورې. صحرا په هر حالت کې له ما سره وه. اوس هم هڅه کوي چې مرسته وکړي. نور داسې مه وایه. څه خبره ده مېرمنو، لږ فرصت مو چې لاسته درشي نو بیا پټې خبرې پایلوئ. دا خبره نه ده پلاره. د واده په اړه مو خبرې کولې. باور مه کوه پلاره، بیا به یې د چا غیبت کوه. ایته که یوه بله خبره دې وکړه ټول لوښي به تا مینځم. ما ته یو ګیلاس اوبه راکولی شي؟ زموږ واده باید یو کال نور هم دوام وکړي. ته خو پوهېږې که تاسې وغواړئ په هغه نیټه کې واده وکړئ
بیا نو موږ باید بیرته لاړ شو او یا هم د مهاجرو کوم کمپ ته لاړ شو. پوهېږم سهرا مېرمنې، ته اندېښنه مه کوه. هغه خبره هم داسې وشوه. مجبور خو نه یو چې په سرلی کې واده وکړو. هر څه به سم شي. ما خپله تیاروله شکرانې او ګیلاس قهوه نو څه ده؟ دواړه به یې یو ځای تیاره کو او هلته به لږې خبرې هم وکړو میرال. زه ډېره خوشحاله دا یم. خبره نه وای پټه کړې او ټولو ته مو ویلي وای کېدای شوی هغوی هم زموږ حالت درک کړی وای. اوس هر څه زموږ لپاره ډېر سخت شول. زه نور توان نه لرم چې دا خبره له ټولو نه پټه کړم. ما پخوا تاسو ته ویلي وو خو تاسو باور نه کوه. او واده اورېدل که نه، اوس خو دې په خپلو غوږونو واورېدل. زما درمل څه شول راوړه که نه؟ موږ دلته راغلي یو چې قهوه تیاره کړو. صبر وکړه، ارامه اوسه. حالا نو شکران، موږ به قهوې تیارې کړو. تاسې زحمت مه باسئ، زه یې تیاروم. نه نه ستړی شوی یې، ته ورشه، موږ دواړه یې تیاروو. سمه ده. وګوره زما خبره مو نه منله، اوس خو د په خپلو غوږونو واورېدل او پوهه شوه چې رښتیا څه دي. وګوره شکران مېرمنې، ښکاره ده چې سلیم د صحرا پر وړاندې کوم احساس لري، لاس لی سره هم یوازې د دې لپاره چې هغې باندې زړه سوځېږي واده کوي. اوس باید څه وکړو میرال؟ صبر وکړه، دا کار داسې په چیغو او ژړا نه حل کېږي. زه د اصلي او ته هم د سلیم ښېګڼه غواړې که نه؟ سمه ده نو، تر څو چې دا ښځه ونه شړو، اصله او سلیم خوشحاله نشي اوسېدلی. د همدې له امله باید زر تر زره یې له دې ځای نه ولیږو خورې. ته هم رښتیا وایې میرال. خدایا دا څه بلا دې زموږ په سر راوستې. زما څنګه دې خبرې ته پام نه و شوی. اصله هغې ته د ملګرې فکر کوي، که خبره شي هغه به هم ډېره زیاته خفه شي. پام کوه میرال. اوس اصله په ډېر حساس حالت کې ده. د دې خبرې په اړه باید هیڅ کله هم خبره نشي. زه خو څه لیونی نه یم چې هغې ته ووایم. هغه له مرګ نه بیرته راوګرځېدله. دا خبره ماته پرېږده میرال. هر څه ته چې اړتیا شوه زه یې ترسره کوم. لومړی له سلیم سره خبرې کوم او وروسته به هم سهارا له دې ځایه وشړم. څو کاله کېږي چې په المارۍ کې مې یوه ښکلې دریشي ساتلې ده. ستا په واده کې به یې له خیره واغونده. پلاره د خدای لپاره هغه دریشي به په تا کې جوړه وي. مورې څه وایې؟ پلار مې اوس هم غواړي چې د خپل د واده دریشي واغوندي. صبر وکړه، پورته ځم بیرته راځم، بیا له تا سره د شطرنج لوبه کوم، بیا به وګورو چې څوک ځوان دی او څوک زوړ دی. ښه سمه ده. وبخه مورې. بله احمده وروره، هو وخت لرم. سمه ده درځم. مورې زه باید احمد ته ورشم. زویا چیرته ځې؟ باید له تا سره خبرې وکړم. څه شوي خیرت دی؟ مهمه خبره ده. ستا او د صحرا په اړه خبرې کوم زویا. زما او د صحرا په اړه؟ هو، سیمه کې خلک ستاسو په اړه ډېرې خبرې کوي. البته ته خو د دې خبر نه هیڅ خبر نه یې. د خلکو خبرو ته زه هیڅ ارزښت نه ورکوم. تا خپله هم ویل چې غیبت هیڅ ښه کار نه دی. مور جانې، د خلکو بې ځایه خبرو پسې هیڅ مه ګرځه. احمد ورور راته په تمه دی. ګوره سلیمه زویا، وروسته به بیا خبرې وکړو.
سلیم څه شو ما غوښتل ورسره شطرنج وکړم د احمد لیدو ته لاړو ښاغلی عثمانه په تا څه شوي ولې داسې اندېښمنه یې کومه خبره نه ده ښاغلی عثمانه یوازې لږه ستړې شوی یم علي هیله کوم زما خبره واوره Kaleci de hatalı çıkınca Burak müthiş bir koşu yaptı hakikaten. Zaten kaleci koşu çıkınca mesela top düştü ki kaleci olayı پوهېږم چې د څه شي په اړه فکر کوې خو رښتیا هم هغه دی چې ما تا ته وویل باور وکړه زه مجبور وم چې فراه ته داسې ووایم بله چاره مې نه درلوده زویا د تلویزیون غږ دی ولې څومره لوړ کړی دی بله فراه ولې دومره زر راته زنګ وهې ما مه لیونی کوه سهرا بخښنه غواړم موږ تا سره نور هیڅ کار نه لرو جابره اوس خو ښه شوی ځان ته د یو بل ځای پیدا که دلته اوسېدل دې نور ښه نه دي هر څومره زر چې کېږي له دې کوره ورک شه د واده نیټه یې پسرلي ته وټاکله احمده وروره له کوم څه چې ډارېدم هماغه وشول دا خو ښکاره وه چې ډېر به کوژدن پاتې نه شئ سمه ده خو لاسلی سره د واده فکر تر اوسه ماته ښه نه ښکاري یعنې زه اوس هم د واده لپاره تیار نه یم کیدای شي لامل یې دا وي چې ته به نه غواړې له مېرمن صحرا سره دې اړیکه پرېږدې تاسو خو واده کړی او د دې لپاره چې اصلي سره واده وکړې باید صحرا ته طلاق ورکړې نه داسې کومه خبره نه ده او صحرا پورې ماړه نه لري دا یوازې ما پورې اړه لري چې تر اوسه هم تیار نه یم خو یو ځل زما د خبرو په اړه فکر وکړه کله خپل حد نه تیر شوی اوس هم بخښنه غواړم خو تر څو چې صحرا مېرمن تا ته نږدې وي فکر نه کوم په اسانۍ دا موضوع بنده شي البته په دې اړه ته خپله ښه پوهېږې خو په داسې یوه سیمه کې چې هره شیبه خلک په غیبت لګیا وي په هر چا باندې بد اغېزه کوي بخښنه غواړم لکه ته چې هېڅ کومه ستونزه ونه لرې یو ساعت کېږي زما ستونزې اورې الیف اوس څنګه ده اوس ښه ده خو رښتیا مو ورته نه دي ویلي نه پوهېږم څنګه ورته ووایم وخت مو تېرېږي که هر څه یې په یاد راشي بیا به ستاسو لپاره سخته شي پوهېږم خو ډارېږم چې الیف بیا له لاسه ورنکم وروره د زړه خبره دې ومنه هغه به تا ته سمه لاره وښیي تا تر اوسه دا کار کړی د خپل زړه خبره دې منلې سهار په خیر سهار په خیر الیف
خوب کې آرامه وي؟ نه ډېره نه وروره، ټوله شپه مې ځان سره فکر کوه. زما هېڅ څه سم په یاد نه دي وروره. لږ لږ شیان مې را په یادېږي، ځینې غږونه. هیله کوم تاسې را سره مرسته وکئ، هر څه راته ووایئ. په ما څه شوي وو، ولې ما خپله حافظه له لاسه ورکړه؟ لورې کوټې ته دې لاړه شه. نه پوهېږم له کوم ځایه یې پیل کړم. ستا ژوند ښه نه دی تېر شوی، که په یاد دې شي نو خفه به شي. باور وکړه هر څه چې راته ووایې زما له اوسني حالت نه به ما ډېره ونه ځوروي ورور جانه. زه غواړم چې په هر څه پوه شم. سمه ده، نن تا ته هر څه وایم. نور دلته نشي اوسېدلی. او هو ټپ دې هم ښه شوی. اندېښنه مه کوه، زه دې لیدو ته درځم. یو بل به وینو. که کوم څه ته دې اړتیا درلوده ما ته زنګ ووهه. خو نور دلته نشي اوسېدلی پلاره. رښتیا وایي زویه، رښتیا وایي. کاش چې هر څه د اوس په څېر نه وای پلاره. په هر حال زه باید ښوونځي ته لاړ شم، ناوخته شوی. سره مینه درلوده، غوښتل دې له هغه سره واده وکړي، خو د هغه کورنۍ غوښتل چې ته د ټکرای لرې کړي. ما هم په دې کار سره هغوی ته ور نه کړې. خو عمر د خپلې کورنۍ سره ډېر جنجال کړی و، او بیا هغوی د عمر نه په پټه تا نه داسې غوښتنه کړې وه. کاش عمر سره مخامخ کېدلی وای او دومره زر مو پرېکړه نه وای کړې. وروسته مې ستا واده د خپل یو ملګري سره وکړه. ډېره بخښنه غواړم الیف، څنګه چې موږ فکر کوو هغه سړی داسې نه و، خو ډېر ناوخته شوی و. په ظاهري بڼه وغولېدو او ستا واده مو له یو خراب کس سره وکړه. عمر نه مو جلا کړې، خو دواړه یو ځل غلط شوي وو. هغې ته څنګه ووایي چې خپل ماشوم یې له لاسه ورکړی. اوس د ټولې خبرې نشي زغملی، وخت چې راورسېد هغه به هم ورته ووایو. انشاءالله الیف به موږ وبخي. ښه نو زه څنګه خپل ځان وبخم؟
ګرمه شوه واده به وکړو سمه ده سلیمه صحرا مېرمنې ته ښایي بخښنه غواړم لاسونه مې ولوېده هغه واده کوي خو تر اوسه یې هغه نه دی هیر کړی د واده خبره چې واورېده بد نوسترې وغورځېده که شرم نه وای تا ته یې مبارکي هم نه درکوله و دې لیدله دلته څه کوي لورې د صحرا په اړه مې فکر کوم مورې ته فکر کوې په رښتیا د هغوی ترمنځ کومه خبره شته کیدای شي زه غلطه شوې اوسم پرېږدئ بې ثبوته باید خبرې ونه شي دا څنګه خبره ده مورې تا خو تل ویل چې د هغوی ترمنځ کومه خبره شته اوس دې ولې فکر بدل شو توبه اوس د دې خبرو وخت نه دی اصلي لورې هر څه زموږ په خوښه مخته روان دي د واده وخت هم وټاکل شو اوس باید کوم جنجال جوړ نه کړو یعنی د لاره په سر چې کوم خنډونه و هغوی له منځه لاړل ژوندی اوسئ دارو مشه ترورې مننه ښه ورځ ولرئ انشاءالله مننه ښه ورځ شکران ترورې بازار ته چې راتلې ولې دې ماته خبر رانه که دومره شیان یوازې نشي وړلی نه مننه کوم زه یې خپله وړلی شم خیرت دی خفه یې که څنګه نه لورې لږ څه کار لرم وروسته به سره خبرې وکړو شکرانه مو ورسره خبرې نه کوي پوهه شوې چې دوه مخې ده ټول خلک پوهېږي چې دا سره کم ښځه ده رښتیا وایي د نن ورځې لپاره هم دومره بس دی د خور بد چلندي جدي منیسه د خور او ورور ترمنځ داسې خبرې راځي هغه به هم په خپلې تېروتنې پوه شي ځکه چې غوښه او نوک نه جلا کېږي خپله خور وبخښه ټولګه سمه ده ښوونکیه اوس د پخوا په شان راسره چلند نه کوي کله چې ستا ښه چلند وګوري هغه به هم ښه شي که وخت مې پیدا کړ له پلار سره به دې خبرې وکړم د خپل اولادونو ترمنځ باید توپیر ونه کړي هغه وخت به بیا دا مسله هم حل شي حالا نو بلې اصلې غواړې د باندې لاړه شې نه نه زما کار خلاص شو سمه ده درځم د لیدو په هیله د لیدو په هیله ښه وخت ولرې مننه په خیر راغلی مور مې دلته ده غواړم هغې سره خبرې وکړم بازار ته تللی اوس به راشي ښه ووایه څنګه یې اوس هم په یوه لاس کې اصله او بل لاس کې صحرا ځان سره ساتې دا ته څه وایې خبرو ته دې پام دی چې څه وایې خلک ټول ما ته تل بد فکر کوي خو زه مې د خپل ورور سویې ته تر اوسه نه یم رسېدلی له خپل حد نه دې تېرېږې ولې دروغ وایم له اصلي سره د دې مجبوریت له مخې کوژده ونه کړه ټولو ته دوکه ورکولی شي خو ما ته یې نشي راکولی صحرا ستا له امله ما ته نه وویل مراده ومې ویل بس که اعتراف وکړه ته په صحرا مین شوی یې دلته څه خبره ده له خپل زوی نه پوښتنه وکړه دی به هر څه درته ووایي سلیمه زه اصله د باندې بیا یم
ولې هغه پیسې دي چې زما له پلار نه اخیستې وې در سره دي. ولې داسې خبرې کوي؟ اول سلام دی بیا کلام. خو را سره دي. هیڅکله ترې ګټه وانخلئ. زه نه غواړم چې ستا د دروغو له امله هغه پیسې وسوځي. کنه نو تا ته به ډېر زیان ورسیږي. لږ څه ارامه اوسه. هغه موضوع بنده شوه. وروسته له دې هغه ډاکټر نه تا ته او نه هم ماته څه ویلی شي. د صحرا مسلې په اړه هم باید ووایم چې دومره اندېښنې ته اړتیا نشته. هغې په تجربه بایللی خو یوازې ښکاره کولی نه شي. زه هغه مسله هم حلوم. توبه خدایا، ما ډېر ساده خلک لیدلي خو ستا په شان نه. راویښه شه راویښه شه، رښتیا ته وګوره. زهرا هیڅکله ما سره واده نه کوي ځکه چې هغه مې په ورور میینه ده او ورور مې په هغې. نه پوهېږم ته تر اوسه څنګه نه یې پوهه شوې. تا نه دي لیدلي چې هغوی څه ډول یو بل ته ګوري اصلی؟ ښه نو په هغه لیک یې د چا په اړه لیکلي وو؟ زما د ورور په اړه یې لیکلي وو. که هغه کس زه وای بیا به یې زما سپارښتنه منلې وه. کاش چې زه هلته هیڅ نه وای حاجرې. کله چې د واده په اړه مې واورېدل لاسو په خونه مې دم لاړه او پتنوس مې حمله لاسه وغورځېده. حاجرې هغه شیبه کې مې زړه ډېر درد وکړ. ځان مې کنټرول نشو کړی. زما ګرانې ملګرې دومره مه خفه کېږه. هر څوک چې وای همداسې کېدل. که هغوی زما حالت باندې پوه شوي اوسي او نن شکران ترور هم له ما سره هیڅ ښه چلند ونه که. صحرا ته ښه یې ښاغلی عثمانه. سلیم او مراد یو بل سره شخړه وکړه. مراد په څپېړه وواهه. هیڅ مې باور رانغی. د دښمنانو په څېر یو بل سره چلند وکړ. نه پوهېږم په څه یې جنجال و. دومره لویه خبره نه ده ښاغلی عثمانه. هغوی ورونه دي. کله به له یو بل سره شخړه هم کوي او کله به له یو بل سره مرسته هم کوي. خو اوس باید داسې نه وای شوي. هغوی خو ماشومان نه دي. که سلیم مې نه پېژندلی بیا به مې زړه منلې وه. خو هرومرو کومه مهمه خبره شوې ده. سلیم داسې کس نه ده چې په کوچنیو خبرو باندې دومره په غوسه شي. د دوه ورونو د جګړې لامل زهره ده ښاغلی عثمانه. خدای دې موږ ته خیره پېښ کړي. ډېره مننه ژوندی اوسې. دا روموشه رښتیا صحرا ستا او د مراد هغه مسله څنګه شوه؟ باید ووایم چې مراد هم ډېر خفه دی. د هغه سپارښتنه دې نه ده منلې. که رښتیا ووایم زه هم ډېره حیرانه شوم. یعنې زما په اند ښه سپارښتنه وه. اصلي اړتیا نشته چې موږ په دې مسله خبرې وکړو. تا خو ویلو چې چکر ته ځو. دې کې نو څه خبره ده؟ زه غواړم زموږ په شان دوی هم خوشحاله واوسي. په یو څه پوهه نه شوم صحرا. تا خو په خپل لیک کې د مراد په اړه ویلي و که نه؟ نو بیا دې ولې د مراد د واده سپارښتنه ونه منله صحرا؟ ما خپل ټول ژوند د علي لپاره تیر کړی او اوس نه غواړم چې د کوم بل څه په اړه فکر وکړم.
او هو زه له مراد یا کوم بل چا سره د واده کولو فکر هم نه لرم. ولې داسې وایې صحرا؟ مراد خو کوم بد سړی نه دی. تا ته یو ښه میړه او علي لپاره یو ښه پلار کېدلی شي. که زه ستا په ځای وای داسې زر مې پرېکړه نه کوله. همداسې نه ده؟ اصلي دا د دې شخصي مسله ده. د نورو په شخصي مسلو کې ځان ښکېلول دا زما پان ښه کار نه دی. زه هم نه غواړم ځان ښکېل کړم، خو د دوی په اړه فکر کوم. او هو مراد او صحرا له یو بل سره ډېر ښه ښکاري. زما پان د دې لپاره ډېر ښه میړه کېدلی شي. که تا باندې زړه نه وای بایللی بیا مې د خپلو نورو ملګرو په اړه ورته ویلې. د نورو ملګرو په اړه دې ورته ووایه. هله وخت مه ضایع کوه. ځکه هر څنګه چې وي زه د واده کولو فکر په مغزو کې نه لرم او هیڅکله به یې پیدا نه کړم. هله سلیمه راځه چې د باندې لاړ شو. وګوره اصلي زه نه غواړم چې تا خفه کړم. نه ګرانې ولې خفه شم؟ زما ګناه ده. هسې هم زما میړه راته وویل چې د خلکو په شخصي مسایلو کې ځان ښکېلول ښه کار نه دی. هله سلیمه تا مې خواړه راوړي. الیف نیسان ستا د خوښې خواړه تیار کړي. راځه چې د باندې لاړ شو. مونږ ته یې هیڅ ونه کتل. وروسته له دې به نه غواړي چې مونږ ته وګوري. داسې فکر مه کوه. هغه څه چې په ژوند کې تیر شوي دومره په اسانۍ نه هېرېږي. د لیف لپاره خفه کېږم. خدای دې ورته شفا ورکړي. آمین. احمد جومات ته لاړ شه چې ناوخته نه شي. کېنه کېنه مهرباني وکړه. عثمان کاکا بخښنه غواړم تا ماته کار پیدا کو، خو ما هغه کار خوشې که نه مې غوښتل تا هغه کس ته کمره بله. اړتیا نشته چې ته دومره خفه شې. زه شوکت ښه پېژنم. کار کې ډېره سختي کوي خو ښه نیت لري. له هغه سره کار کول ډېر صبر غواړي. په هر حال اندېښنه مه کوه، یو بل کار به درته پیدا شي. احمد ملا صاحب هم زما لپاره هڅه وکړه، خو د هغه په خوښه مې کار ونه شو کړی. آن فکر کوي زه اوس بدل شویم، هر لمونځ ته مې راغواړي، خو زه داسې کس نه یم چې په دومره اسانۍ بدل شم. فکر کې مې ډېرې پوښتنې دي. نه پوهېږم چې زه به څنګه ښه شم. ته د خپل نیت او هڅې ته دوام ورکړه. خدای به تا سمې لارې ته هدایت کړي. زه تا ته یوه کیسه کوم. پخوا زمانه کې یوه ښځه وه چې د ژوندون سختیو له امله یې بادو کارو ته مخه کړې وه. یوه ورځ د سفر په مهال ډېره تږې شوې وه. په لاره کې یوه څا مخې ته ورغله. هلته ښکته شوه، اوبه یې وڅښلې او کله چې له کوهي راووته ویې لیدل چې یو سپی هم ډېر تږی شوی او له ډېرې تندې نه یې ژبه راوتلې ده. هغې ځان سره وویل دا سپی به هم زما په شان تږی شوی وي او په عذاب کې به وي. د سپي حالت یې زړه وسوځېده. هغه لپاره کوهي ته ښکته شوه. خپل بوټ کې یې اوبه راوویستلې او سپي ته یې اوبه ورکړې. د هغې د دې کار له امله د خدای د رحم دروازه د هغې پر مخ خلاصه شوه او د هغې ښځې ټولې ګناوې یې پاکې کړې او بالکل هغه پاکه سوتره ښځه شوه.
وخت دې ختم شو سهرا و به ګورم چې اوس څه کوي دا خبره لږه سخته ښکاري تاسو د صحرا له امله شخړه وکړه که نه دواړه یو ځای شوي یې غواړئ علي له ما نه واخلئ خدایه زه څنګه ورته دا خبره وکم څنګه ورته ووایم رښتیا وایي مخکې له دې نه چې ستونزه جوړه شي باید لرې یې کړم